د هیواد د لوړو زده کړو سرپرست وزیر پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی نن ورځ په رسمي سفر پکتیا ته راغلی و او د دې ولایت په پوهنتون کې د معلوماتي ټکنالوژي او لمریزې برېښنا د پرانیستې سربیره د ولایتي ادارې له مسؤلینو، قومي مشرانو او د پوهنتون له غړو سره په جوړې شوې غونډه کې ژمنه وکړه چې د پوهنتون د ښوونکو او محصلانو د ظرفیت لوړونې په برخه کې به پوټلي ګامونه واخلي. عبدالتواب بالاکرزی ویل چې د ولایت د سفر موخه په پکتیا پوهنتون کې د زده کړو بهیر پر وړاندې د شته ستونزو او خنډونو حل کول دي. واقعا امیدوارکننده و زما د نوي سفر او زموږ د ټیم سفر پکتیا پوهنتون ته هغه د پوهنتون د استادانو سره لیدنه، د محصلینو سره لیدنه، د پوهنتون پر راتلونکي پرمختګونو باندې خبرې کول او د هغه ترڅنګ د ځینو پروژو افتتاح او د تاداب د ډبرو ایښودلو چې په هغه کې د تامخوري او د لیلې د دغه اوس د تاداب ډبره کېښوده، څنګه د ICT د مرکز ده، د لابراتوار د تجهیز مسله ده او د دې ترڅنګ پر راتلونکو پروژو باندې د استادانو او د ولایت د مقام سره خبرې دي. په ورته مهال د معلوماتي ټکنالوژي او لمریزې برېښنا د پرانیستې سربیره د لیلې لپاره د خوړنځای ودانۍ د جوړېدو چارې هم پیل شوې. د پوهنتون رئیس سید ولي جلالزی وایي یاده ودانۍ په 2 پړونو کې جوړیږي چې د لوړو زده کړو وزارت له بودیجې څخه به پرې 18 میلیونه افغانۍ لګښت راشي. نننۍ پروژه د 18 میلیونه افغانیو پروژه ده، 2 پوړیزه ودانۍ ده چې په داخل کې به د توامخانې دپاره د 400 نفرو دپاره په یو وخت کې ګنجایش لري چې محصلین ډوډۍ پکې وخوري. ترڅنګ دغه پروژه به د لوړو زده کړو وزارت د بودیجې څخه جوړېږي. د هوایي ډګر د مځکې انتقال به نن دغه اوس په ډېر پلیس انشاءالله. بل لور ته بیا د دې ولایت اوسیدونکي په مرکزي ادارې نیوکه کوي او وایي پکتیا کې د ډېری پروژو چارې د هوا له سړېدو سره هممهاله پیلوي چې وروسته کیفیت خراب او په لنډه موده کې له منځه ځي. زړو ولایتونو کې چې هغه ته د کار زمینه نه وي برابره، سمټ بنده شي، د کار کیفیت خرابېږي. وړاندیز مې دا دی چې په راتلونکي کې د پکتیا د پوهنتون دپاره کومه بازادي چې کېږي باید اول د عمل نه شروع شي تر څو دا بازادي د کیفیت تر ځای نظره د پوهنتون د مسؤلینو په خبره د یادو پروژو ترڅنګ 314 جریبه نوره ځمکه هم د پوهنتون د لا پراختیا په موخه د ښار جوړونې وزارت له لوري پوهنتون ادارې ته په واک کې ورکړل شوې ده.